ماښامې دی بس دی لارې به جدا کو ماښامې دی بس دی لارې به جدا کو وخت مونږ دواړو سره کم دی جګوله. سلام، وخت مو بخیر قدرمنو کتونکو. زه سیام خان یو وار بیا د تیر په څیر ستاسې په درانه چوپړ کې ما خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت په کالیو کې نغښتي واوسئ. ماښامې دی بس دی لارې به جدا کو وخت مونږ دواړو سره کم دی جګوله. دا د ممتاز اورکزي صاحب شعر دی او د وروستیو کې ډېر محترم کرن خان زمزمه کړی هم دا په دې معنا چې نن په ولي خان پوهنتون کې زما 4 کلنه دوره پای ته ورسېدله. نن مې اخري ورځ ده، دلته بیا به وروسته ازموینه وي او د خیره سره امتحان به وي، ریزلټ به وي. نو تقریبا چې زمونږ کیسه هم له دې ځای راونغښتله شوله یا هم تر دې ځایه پورې وه. نو په لاره را روان وم او دغه شعر مې بار بار د ممتاز اورکزي صاحب دغه شعر مې بار بار تر سرو کېده. که څه هم زمونږ د ولي خان پوهنتون سره ډېر احساسات تړلي دي، جذبات مو تړلي دي، د هر موړ د هر کون سره یوه کیسه او یوه خاطره را یادېږي. ولا ډېره سخته مې کله کله سوچ کومه چې دا هم د ژوند یو پړاو دی، د ژوند یوه برخه ده. او شاهین بونیری ډېر ښه وایي که نه، ژوند په مثال د یو روان ګاډي دی، څوک خیږي څوک کوزیږي، فقط یادونه پاتې کېږي. او یادونه د ژوند تر ټولو غټه سرمایه هم ده او لوی عذاب هم. هغه وایي چې پرون دې دا ما لیدلې وي، نن به دې تورې زلفې چېرته باد وهي نه. نو واقعا چې دا د ژوند یوه برخه وه. دلته په ولي خان پوهنتون کې موږ ډېرې لوړې ژورې د ژوند تاوده ساړه تراخه مو وکتل، ډېرې زده کړې مو وکړلې، له خلکو سره کېناستلو، خلک مو واورېدل، خلک مو اکسپیرینس کړل، د خلکو احساسات مو په څه ناڅه ډول باندې د خپل وس مطابق خلکو ته ورسول، د صحافت د لیارې، د کیمرې د لیارې. خو په لاره را روان وم او د ممتاز اورکزي دغه شعرونه په خدای یقین وکړئ چې بار بار مې را تر سترګو کېدل. غوښتل مې چې موبایل هم را سره خپل دی او ګیمبل هم را سره دی، په لاره به هم ځو، د دې یونیورسټي د دې بوټو ونو سره به هم خبرې اترې کوو. دا آخري یادونه دا به هم بیا تکراروو. به هر حال ملګرو رام ختموم، خو زه هم خپلې څانګې ته رانږدې شوم، ډپارټمنټ ته رانږدې شوم. خو یو 2 شعرونه دي که نه، چې د ځمکې غم دی منګه تر پلک راوړی دی، د ځمکې غم دی منګه تر پلک راوړی دی، غوږ ونیسه جانانه زړه مې ډک راوړی دی. او مولا که ما رباب جومات ته را نه وړ نو دا دی جومات ته دې سړي ولې ټوپک راوړی دی. او دا ګوري دا سړي چې پې ولاړ دي تالاشي کړي، دا ګوري دا سړي چې پې ولاړ دي تالاشي کړي، دا بم دغه سړي په دې سړک راوړی دی. او دا سیمه به څوک نه پېژني، دا څنګه کېدی شي، دا سیمه به څوک نه پېژني، دا څنګه کېدی شي، دې سیمې د ودان غوندې هلک راوړی دی. قدرمنو کتونکو خپرونه مې هم د دې ځای نه پای ته رسي. چیرې چې م یاست خدای مو راته لره، کور مو ودان.